السلام علیکم ملګرو. په انډیا کې یو فلم را روان دی کنه چې هغه بالکل د عمران خان جلسې پکې استعمال کړلي، د پی ټی آی چې کومه جنډه د هغه پکې استعمال کړل او د عمران خان تصویرونه پکې استعمال کړلي. ملګرو په پاکستان کې په پی ټی آی باندې پابندي لګي، په انډیا کې د عمران خان تصویران او دغه کومه ویډیوګانې جلسې ویډیوګانې چې دي نو هغه سره کې په فلمونو کې په کلیپونو کې لګیږي. ملګرو یو نوی فلم را روان دی په انډیا کې چې هغه په هغه کې د عمران خان جلسې استعمال شو دي، بالکل د جلسې پکې څه کړلي کلیپونه پکې لګولي. دغه نه پس چې دی نو پی ټی آی چې کومه جنډه ده نو هغه پکې هم لګوله. ملګرو دا مووي کومه ده تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. ملګرو دا مووي چې ده نو چاندوي کپور دې مووي نوم دی اولج. دا 2-3 ورځې مخکې چې دی نو دې ټریلر لانچ شوی دی ملګرو، او د دې چې دی نو 2 منټ او 30 سکند چې دی نو د دې ویډیو راغله ملګرو، او چې یو 2 سکند پکې څه دی د عمران خان د جلسې او د عمران خان تصویرونه هم څه شوي دي لګولی شوي دي ملګرو. دا ټریلر چې دی نو د تقریبا 2,40,000 کسانو کتله په یوټیوب باندې. چې تاسو په کمنټونو کې وګورئ نو په هغې کې صرف عمران خان لیکلی، پی ټی آی پکې لیکلی عمران خان زنده باد، پی ټی آی دقه پکې لیکلي. هغه نه پس چې دی که نه مووي چې دی نو د چاندوي کپور ده ملګرو، او د سیاست مطابق ده، لکه د سیاست مطابق ده. چاندوي که نه کمیشنره پکې ملګرو. دا نوي مووي را روان ده، که تاسو سوچ وکړئ که په انډیا کې کومه سیاست دی که نه، که اوس د یو کس ولګي که نه په سیاست باندې ویډیو جوړه کړي، د یو سپورټ کوي نو هغه نور خلک بیا څه کېږي د هغه مووي نه ګوري، د هغه کومه فلم چې دی نو هغه نه ګوري. نو دوی یو داسې فلم جوړ کړو که نه ملګرو چې د عمران خان مقبولیت په ټوله دنیا کې زیات دی، نو د هغه وجې نه د عمران خان نوم پکې استعمال کړو. د فلم د وایرل کېدو دپاره یو دا پارټ وکړو ملګرو. تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې د عمران خان مقبولیت دومره زیات دی، ځکه که تاسو سوچ وکړئ په دنیا کې په هر ځای کې عمران خان خلک ګوري. د عمران خان موټیویشن نه دی، دا ډېر د خلکو خوښ دی. نو په انډیا په دې مووي کې هم استعمال کړو. د انډیا چې کوم فلم دی را روان دی که نه اولج، نو په دې کې هم د عمران خان کلیپونه استعمال کړي دي. تاسو په یوټیوب باندې سرچ کولی شئ 2 منټ او 30 سکند چې کومه ویډیو راغله ملګرو، نو تاسو هغه نه اندازه لګولی شئ. دا یو نوی فلم را روان دی ملګرو چې په هغې کې بالکل د عمران خان څه کړي تصویران یې پکې استعمال کړي، د هغه د جنډې او د هغه د جلسې. ملګرو ضرور ښه کومنټ کمنټ وکړئ چې تاسو عمران خان سپورټ کوئ که نه.